د AFG پلس چینل لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. عربي اماراتو ته افغان پلاوي سفر، الوتکه ورته د اماراتو رئیس چارټر کړې وه. ملګرو ریپورټ پې لرو، تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه خبرونو دپاره در سره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ افغان پلاوي متحده عربي اماراتو ته سفر لپاره د دغه هیواد د رئیس الوتکه چارټر کړې وه. نن ټکي اسیا ته ځینو موثقو سرچینو ویلي چې د دغه سفر د تګ راتګ مصارف عربي اماراتو ورکړي دي او د افغان پلاوي ته په احترام یا شخصي جیټ الوتکه رویال جیټ چارټر کړې وه. د یادونې وړ ده چې ملا برادر او ورسره مل افغان هیئت پرون له عربي اماراتو کابل ته راستون شو. هغه عربي اماراتو ته د شیخ خلیفه د مړینې په مناسبت تعزیت لپاره تللی و. افغان پلاوي د متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیواد د نوي رئیس شیخ محمد بن زاید سره ولیدل او د هغه ورور شیخ خلیفه د مړینې په مناسبت یې فاتحه او دعا وکړه. شیخ محمد بن زاید ملا عبدالغني برادر څخه مننه وکړه چې د فاتحې په مراسمو کې یې ګډون وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان لپاره امن او سوکالي غواړي. اماراتي رئیس وویل چې د هیله لري چې د پخوا په څیر د افغانستان سره ټینګې اړیکې او دوه اړخیزه همکاري ولري. نن ټکي اسیا ته ځینو سرچینو ویلي چې عربي اماراتو ته د ملا برادر سفر د ډیرو لاسته راوړنو ډک و او تمه ده چې عربي امارات به د افغان حکومت په غوښتنه افغانانو ته د ویزو ورکړه هم بیرته پیل کړي. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا ښه وخت.